السلام علیکم دوستانو. راشد خان وایي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله دې په پاکستان کې لوبې وکړي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راشد خان وایي چې ارمان مې دا دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره په پاکستان کې سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی افسانوي کرکټر لوبغاړی راشد خان د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې ارمان یې دا دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته سفر وکړي، هلته د پاکستاني لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي. راشد خان ارمان دغه مرکه د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کامران اکمل سره د هغه په یوټیوب چینل کې کړې ده. نوموړی په دې مرکه کې د خپل ځان او د خپل کرکټ کریر په تړاو هم خبرې کړې دي. راشد خان په دې باور دی چې سپورټونو سره ملتونه متحد کوي. نو له همدې کبله مې ارمان دا دی چې افغانستان له پاکستان سره په پاکستان کې سیالي وکړي. راشد خان هم دغه راز زیاته کړه چې د شاهد افریدي له لیدو وروسته یې کرکټ پیل کړ او په نړیوالو کرکټرانو کې ورته د بابر اعظم او ویرات کوهلي پر وړاندې توپچونه ترسره کول تر ټولو ستونزمن کار دی. بلخوا بیا مجیب زدران هم د پاکستان تجارتي لوبو کې د لوبېدو په موخه پاکستان ته ولاړی. له دې معلومیږي چې مجیب زدران ته د زیمبابوې خلاف چانس نه دی ورکړل سوی. دا و د نن تازه مهم معلومات. که مو دا معلومات خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.